السلام علیکم، زیم علي خان. آیا تاسو ته پته شته دی چې په دې انسان باندې دا خوله ولې راځي؟ ډېر مفید بیان دی، ټول یې واورئ او ځان پرې پوه کړئ چې په انسان باندې دا خوله ولې راځي. خوله ولې راځي؟ دا یوه ورځ تپوس کړی چې خوله ولې راځي. ډېرو مؤمنانو ته دا مسله نه ده معلومه چې ولې خوله راځي. دا خوله دې د لاسه راځي چې ستا د بدن ګرمیږي او چې دا بدن دومره ګرم نشي چې د تبې ته خبره ورسي، نو دا خوله د باندې راشي، نو بدن دې یخ کړي. ځکه که دا خوله نه راتلی، ستا بدن ګرمیږي او دومره به ګرم شي چې تبې بیماري به دې جوړه شي. د هغې دپاره خوله راغله. بیا ما چې تاسو دا کوم ځایونه یاد کړو چې په دې ځای کې چې کپړه کېږدې، اوبه ولګې، نو سړی ورسره د الله په اذن سره ښه کېږي. هم په دقه ځایونو کې خوله ډېره راځي، ترخونه، مرۍ او تندې. که نه خبره صحیح ده غلطه ده؟ هم دقه ځایونو کې خوله ډېره راځي. ته ګوره د الله ناشنا نظام دی چې ستا د بدن په خپله اوبه را پرېږدي، د دې لپاره چې د بدن د ګرمایش هغه اندازه برابري چې د خپل حد نه وانه وړي. ځکه اوس کوم سړی چې په ګرمۍ کې او یا منډې ووایي او یا څه کار وکړي او خوله پرې نه راځي، دی بیمار دی. دی بیمار دی ځکه چې بدن یې هغه شان طبیعي نه دی څنګه چې الله پیدا کړی. ښه، یو سړی دی هېڅ کار یې نه دی کړی، موسم هم برابر دی، هر څه برابر دي، او بیا پرې هم خوله راځي، دی هم بیمار دی. ځکه چې جسم له چې کوم ګرمایش په کار دی، کوم ته چې ضرورت دی، هغه هم د ده کمیږي. ګرمایش د ده د هغې نه هم کمیږي، دی هم بیمار دی. نو د الله یو ناشنا نظام دی. وفي كل شيء له آیه تدل على انه الواحد، او په هر مخلوق کې د الله نښه ده چې هغه الله یک یوازې دی او هغه د عبادت حقدار دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو پیر د تبې تذکره وشوه. تذکره څنګه؟ یعنی چا وایي چې یاره تبه، دا تبه ډېره سخت دی، یو سړی په عذابوي، لکه خلک چې لږې خبرې کوي مجلس کې. فسبها رجل، یو سړي ډېرې بدې ردې وویلې په دې تبې پسې، لکه مثال الله دې ورکه کړي او ډېره سخته بیماري ده او الله دې داسې کړي او داسې کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا تسبها، بدې ردې پسې مه وایه، فإنها، دا تبه چې ده ګناهونه داسې پاکوي، کما دا تبه ګناهونه داسې پاکوي لکه څنګه چې اور پاکوي خبث الحدید، زنګ د وسپنې. دا تبه چې ده څه پاکوي؟ ګناهونه داسې پاکوي لکه څنګه چې اور پاکوي زنګ د وسپنې ده. دا حدیث ابن ماجه راوړی. دا حدیث راوړو مقصد دا دی چې دې کې صبر کوه، په دې هر څه الله تعالی اجر درکوي. وعنه رضی الله عنه، دا هم د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی. قال هغه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عاد مریضا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دی یو بیمار تپوس ته ورغی، نو ورته یې ده ووایي ابشر، خوشحاله شه، زیره ولا ورکوي. ګوره فإن الله تعالى يقول، الله وی هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا. دا تبا سړي باندې هم تبه وه، پیغمبر چې تپوس خواله تللی، خواله چې تپوس ته تللی چې الله وی دا تبه زما اور دی، یعنې زما طرف دا اور دی، زه مسلط کوم په یو مؤمن بنده باندې په دنیا کې. ولي الله؟ لتكون حظه من النار يوم القيامة، بس دکر ده برخه شوه قیامت پورس، قیامت پورس به جهنم ته نشي. دا هغه اور نه الله په دې ګرمۍ سره بچ کړي. دا حدیث امام احمد، امام ابن ماجه، امام بیهقي په شعب الایمان کې راوړی. نو یو خو دې دا فایده راوته چې بیمارۍ کې صبر، او بیا خصوصا تبه، او بله فایده دې دا راوته چې د بیمار خواله ورلي. موږ سره حدیث تېر شوی، نفیسو له فی اجله، په ژوند کې ورله تمه پیدا کړه، زیري وله ورکړه
د خوشحالۍ خبر ورته واوروه. د څه خبره ورته واوروه؟ د خوشحالۍ خبر. یېروه یې مه چې ته ورشو نورې شروع کړي، بلکې داسې خبرې کوه چې بیمار د هغې سره خوشحاله شي او ژوند کې تمه پیدا شي، امید پیدا شي. نو بیمار خواله چې ورلې سر ته یې کښېنه، که دعاګانې درته یادي، قرآن درته یادي، دم پې واچوه، بیا ښایسته خبرې ورته وکړه. وګوره پیغمبر دا وایي، الله دا وایي، صبر کوه الله به اجر درکړي. دا د عیادت طریقه ده. دا د شیخ صاحب مهم بیان چې تاسو واورېدلو. دغه شان قیمتي او مهمو بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.